لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، الله رب العزت د محرم میاشت راوسته او دا د اسلامی کال لومبۍ میاشت ده او الله رب العزت چې کله ابراهیم علیه السلام د الله رب العزت په دربار کې ودرېدو او د بیت الله شریف نسبت په ضمن کې دعا کوله چې پروردګارا ما خپل اولاد به اسرې پرېښودو او هغه ځای مې پرېښودو چې کوم ځای کې ستا حکم او په هغه ځای کې مې پرېښودو چې په کوم ځای کې خانه کعبه ده، حالانکه په هغه وخت کې خانه کعبه د طوفان نوح نه بعد منهدم شوې وه. یو بل ځای کې ارشاد راځي چې بېشکه د میاشتو تعداد 12 دی او دغه رنګې چې کله هم الله رب العزت ځمکې اسمانونه پیدا کړي دي، په ځمکه اسمانونو پیدا کېدو نه بعد الله رب العزت 4 میاشتې محترم پیدا کړي دي. محرم میاشت شوه، رجب شوه، ذوالقعده شوه، ذوالحجه شوه. د دور جاهلیت په وخت کې مشرکین مکه به د دې 4 میاشتو ډېر احترام کول. کله به هم چې دا 4 میاشتې راغلې نه به چا سره سیوایي خبره کوله، نه به چا سره جنگ جګړه کوله، نه به فتنه فساد کول او مشهوره دا وه چې چا به سیوایي خبره کوله دی به خاموش شو، غلی غوندې به روان شو، په خولې به یې لاس کېښودو، خلک به وي یار محترم میاشت ده، څه احترام ولا میاشت ده. جاهلانو به د دې میاشتو احترام کول.
په عام ورځو کې تاسو ته خبره ده چې هغه څومره د جهالت ښکار ده، لوڼه یې ژوندۍ ښخې کړي دي. دا اوس اکثر خلک راپاڅي که نه چې ما ته د خپل رایټ میلاو شي. اسلام چې څومره د خلکو ته رایټ ورکړی دی، که د ښځو ته حقوق ورکړي دي، هلکانو ته حقوق ورکړي دي، دغه رنګې ماشومانو ته په دې اسلام کې د چا حقوق نشته چې نن سبا د حقوق خلک راپاڅي او حقوق طلبګار دی. او دا خیر ابله موضوع ده. الله رب العزت چې دا میاشتې پیدا کړي د زمانه جاهلیت په دور کې، په دې میاشت کې به قتال حرام، یو بل مړه کول به حرام، حرام خاصې مو د دې جاهلانو په نسبت باندې هم حرام، د دې مشرکانو په نسبت هم حرام. او چې کله به هم چا داسې یو کار وکړو، بیا به هغه سړی به هغې خپل قوم رانیولو چې کوم کس به یې مړ کړی و، د هغې قوم قبیلې ته به یې بوتو. لکه څنګه چې سړی د قربانۍ ګډورې یا چیلې راولي او ورته چاته پیش کړي، نو دقه شان د قربانۍ د څاروي په شان به خلکو ته پیش کړي چې چا نه به یې مړی کړی. نو هر یو سړي سره به دا احساس وکړه چې چا کس مې مړ کړ، نو قوم قبیله مې بیا نه پرېږدي، بیا مې ریسي ورکوي مې ورکړه. دوستانو عزیزانو، محرم د میاشتې نن سبا تعارف دې پورې محدود دی چې کله محرم میاشت راشي، لومړی محرم باندې حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د وفات ورځ وه، او بس تر دې پورې د شهادت په دې ورځ باندې ورته شهادت میلاو. زیات نه زیات ابولولو فیروز په خنجر باندې والی او د هغوی د وجې شهید شوی، او بس دا د محرمو پورې زموږ دا تاریخ. حالانکه د محرم د میاشتې تاریخ چې دی، الله رب العزت چې څومره واقعات انبیاء کرامو سره منقول دي، الله رب العزت ورته نجات ورکړی دی. هغه هم د دغې عاشورې په ورځ. عاشوره وایي د محرم لسمې ورځې ته. محرم میاشت د مسلمانانو په نسبت باندې محترم ده. دا د یو قبیلې دپاره یا د یوې فرقې دپاره یا د یوې طبقې دپاره د هغوی دپاره خاص نه ده. دا د ټولو مسلمانانو دپاره محترم میاشت ده، د احترام والا میاشت. او بیا په دې کې الله رب العزت چې انبیاو ته نجات ورکړی، د آدم علیه السلام نه والې ټولو پیغمبرانو ته یې پکې نجات ورکړی. روایاتو کې راځي چې کله د قیامت سهار کېږي، په خلکو باندې قیامت راځي، نو هم د محرم میاشت وي او دغه رنګې د جمعې ورځ وي. بل روایت کې راځي چې نه د عاشورې ورځ به هم وي ورسره. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې الله رب العزت دا میاشتې راولي، وخت راولي، هر انسان ته ډیل ورکوي. دې انسان ته الله رب العزت مهلت ورکوي که دا انسان په خپل ځان باندې پوهېږي. ما ته لاړ شو په دې دنیا کې وګرځو، قرآن کریم کې تفسیر کې ترجمه کې موږ وایو که نه قل سیرو فی الارض. الله رب العزت څه فرمایي چې وګرځئ په دې ځمکه، وانظروا وګورئ، هر شی وګورئ، کیف کان عاقبة المتقین، چې د پرهیزګارو انجام ما څنګه کړی، او کیف کان عاقبة المکذبین، د دروغجنو چې چا دین دروغجن کړی دی، چا دین پسې ټوکې کړي دي، چا دین اسلام نه مخ اړولی دی، په هغې کې انحراف یې کړی دی، الله رب العزت د هغوی څه انجام کړي. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې حضرت عیسی علیه السلام چې کله الله رب العزت اسمان ته اوچتولو، نو هغه هم د محرم میاشت وه، عاشورې ورځ وه. موسی علیه السلام د خپل قوم نه الله رب العزت ورته نجات، د خپل قوم سره د فرعونیانو نه نجات ورکولو، عاشورې ورځ وه. یونس علیه السلام د مۍ د خېټې نه راوته، الله رب العزت راوباسلو، عاشورې ورځ. ابراهیم علیه السلام د اور نه راووته، عاشورې ورځ وه. چې څنګه څومره هم انبیاء کرام وګورئ، او دغه رنګې د انبیاء کرامو تاریخ روانئ، څومره هم انبیاء کرامو ته چې الله رب العزت نجات ورکړی د عاشورې ورځ. او د محرم دا میاشت کې
روزه نیول د یو کال روزو برابر وته الله رب العزت اجر ورکړي. بل روایت کې راځي چې نه، الله رب العزت د یو کال د هغه انسان ګناهونه به معاف کړي. د غرنګي مصنف ابن شیبه کې راغلي دي چې الله رب العزت وته ګناهونه معاف کړي، د تیر کال ګناهونه وته معاف کړي، او بیا د غرنګي الله رب العزت د ګناه نه بچ کړي. دوستانو عزیزان وارث مې دا کولو چې الله رب العزت محرم میاشت راوسته د مسلمانانو میاشت ماتا باندې چې جنوري راشي موږ وړو به میاشت، او کله محرم میاشت راځي بس صرف محرم پیژنو، سفر اور پسې نه پیژنو، ربیع الاول نه پیژنو، ربیع الاخر نه پیژنو. دا غرنګ بدی ترتیب باندې کړي زیات سودم تشین د خیر خیریت. مسلمان نه تاسو کده مسلمان د اسلامي د کال د میاشتو حیثیت سره په اسلام کې دغه ویلیو سره پته وته نشته. الله رب العزت د دې میاشتو تعین کړی دی صرف د روزې لپاره، اختر لپاره، د حج لپاره، نه نور څه پکې نشته. مسلمان د پته نشته. استاد تاریخ نه غیر مسلم خبردار دی، استاد قرآن نه خبردار دی، استاد تفسیر نه خبردار دی. دا هغه پترو باندې هغه نورانی جال تروالي په هغه پترو باندې پتا نه راتاو شي او دا نه د دروغ سکالر جوړ کی او بس تاسو کې ګمراه کی. دوی مړ دا سره ټیک ته دی رښتیا وای دی دا وای دی ایویډنس ورکړي دی دا ورکړي دی دا ورکړي نور ته په سودم ته شي پټکی کړل نه معقول غیر معقول نه پیژني. دلالت النص نه خبر نه، قطعی ثبوت نه خبر نه وي، روایات نه خبر نه وي، معتبر غیر معتبر نه خبر نه وي، ضعیف راجح حسن حسن لغیره حسن لذاتی دین خبر نه. بس کر کریے بھائی حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي من كذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده في النار ای بالنار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلی دی چې کله هم یو انسان د دروغ نسبت زما طرف ته وکي دا څه شو چې ځان د پاره په جهنم کې په خټه کانه فوق ځای جوړ کو ماتا ایر غیر ازدکو او دغه نسبت حدیث ته ورکو، ماتا ایر غیر ازدکو دغه نسبت قران کریم ته نعوذ بالله ورکو. دوره غیر مسلم قران پسې ټوګه نه کوي، دوره غیر مسلم حدیث پسې ټوګه نه کوي، ماتا چې ورپسې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغله دي، د دنیا نه رحلت فرمایله دي تله دي. الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات. حلال میں دتا بیان کر، حرام نے دتا بیان کر، مشتبہ چیزونه غیر رمضان ساتل. د مؤمن مثال الله رب العزت بیانای. مؤمن مثال د خزانه دی، د خور خزانه مچ دی دی سړې پټي ایمان وسره دی، د خپل ایمان پټي ګرځي وګدک خزانه ته پرې وته د شیطان مکه لرواچول بیا پکې ختم مار څه ختم چې سور ځان د پاره نه کوي پیسې سم جمع کړي کټول دا غفلا فلاس ور. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت مبارک میاش راوستي دا په دې میاش کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې تاسو د عاشوري روزه نیسئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې د عاشوري ورځې روزه نیولې و او بیا یې فرمایلی وو روان کال ته ژوندې وو نو دوی نه هم لسم یا د لسم یو لسم وسره خامخا یهود ذکر روزه نیسي او زمونږ موسی علیہ الصلوۃ والسلام دریای نیل نه د فرعون نه الله رب العزت خلاص کړ. عیسایان نیسي، غیر مذهب نیسي، ټول نیسي. وجه سوجه هغه وی چې زمونږ انبیاء کرام په تغیرات باندې الله رب العزت ته نجات ورکړي. هغه هم الله مني، هغه هم پیغمبران مني، هغه هم کتابونه مني چې کوم تیر شوی کتابونه پیغمبر. چې کله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی تشریف راوړو ټول انبیاء باندې ایمان راوړل لازمي دي او پای باندې عمل کول لازمي نه دي. او زه تاسو ته وایم
انجیل الله رب العزت کتاب نازل کړی دی. انجیل د الله رب العزت کتاب دی، په دې کې کوم حکمونه دي هغه ختم شو. ابتدا کتاب تعظیم وکې، تکریم وکې، قدر وکې چې الله رب العزت د طرفه کتاب دی. خدا نه ده چې تاسو ورته یاره زه سټډي دپاره انجیل بایبل سټډي کوم، دا سټډي کوم، دا سټډي کوم، دا ته په غلطه باندې. حضرت عمر رضی الله عنه په لاس کې یو څو صحیفې وي، یو څو کاغذ وو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک رنگ تور او سور شو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي اے عمر ته نه ګورې الله دې تا ته هدایت وکړي، ته ګورې نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رنګ ته ګور، د حسین یې رنګ بدل. حضرت عمر زر هغه سوي ورته صفي هغه پاڼې زر اپله لرې کړې وې. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت د هدایت دپاره قرآن درکړی دی. د هدایت دپاره الله رب العزت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی او دغه رنګ یې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې څومره دین منقول دی، په هغې باندې په هغه لږ لږ په یو سنت باندې ته عمل کول او ته روان شوې، ته به یو داسې غړۍ ته، یو داسې وخت ته، یو داسې لارې ته ورسې چې ستا عملي ژوند به د ټولو نه بهترین وي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر د ویښتو نه والې د خبو پورې ټول سنتونه هر مؤمن مسلمان دپاره بیان کړي دي، ذکر کړي دي، صحابو ته منقول کړي دي، نقل کړي دي، لیکل شوي دي. وجه څه وجه ده؟ زما ستا کمزوري ده، زما ستا دلچسپي د دین کې نشته. د دنیا په کار کې مونږ تا دلچسپي هلو، د یو څیز نه والې ښه څیز پورې د هر شی څه ورته مونږ ښه شی هلو، خو افسوس چې د دین په معامله کې ما ته د دین په خبره کې دلچسپي نه وي. ډېر خلک داسې راغلي دي لاړ شي موضوع کې لاړ شي دي جومات کې زه یم ما ته پته دا ورته پته نشته استاد چې چېرته دا تپوس نه کوي استاد زما مونځ ټیک دی که نه، زما اودس ټیک دی که نه، ما له جنازې مونځ واور ما له جنازې مونځ نه راځي، زما په څنګه چل. داسې کسان مې پکې هم لیدلي دي مونځ وله نه ورځي، وي د امام په نیت مې نیت دی، تا پسې بس کته به راکېږه خدای به مې وبخي مایا وبخي دي بس تشې سورلی بس تخېږه بس خدای به دې بخي مایا پټ کار کې. تر کومې پورې به د الله رب العزت ته دوکې ورکوو. ګورې دا خبره یاد ساتئ، الله ته ګورې دوکې نه شي ورکولی، رب ته څوک دوکه نه شي ورکولی، ځان ته دوکې ورکوي. تاسو د دنیاوي د تعلیم نه، د دنیاوي هر څیز نه خبر یې چې په څه څیز نه پوهېږې ډارې کې ګوګل کا څه چل کا ګوګل کا یوټیوب کې سرچ کا دې کې سرچ کا دا وکا دا وکا. د هغې دپاره خو ته ډېر هوښیار یې، خو چېرته دا خبره ذهن ته راغلې ده چې الله رب العزت رانه نن خفه دی، د دین را کې دا کمی دی، دا شی مې زده نه دی، قرآن مې زده نه دی، دین اسلام ضروري ارکان ضروري مسائل دا مې زده نه، دا به چا نه زده کو. مسلمان نن سبا دین محدود کړی تر مونځه پورې دی، د جهانونو ګڼ کپی او حرام خورۍ به وکړي راشي الله اکبر نیت به وتړي، د جهانونو غلاګانې به وکړي او را به شي او دا به وکړي چې یاره بس الله رب العزت غفور رحیم دی. الله غفور رحیم دی چې پردی حق ته پوره واپس کړو، پردی حق ته پوره ورکړو، حرامونه دې ځان وساتو، بل مسلمان له دې تکلیف ورنکړو. په لاره تېرېږې مسلمان د نه خلاص نشته، په بازار کې د سودالي مسلمان د نه خلاص نه دی، که دغه رنګ یې په کوم ځای کې قدم کېدی تا نه مسلمان خلاص نه دی. ته هم ځان ته مسلمان وایي، ته هم کلمه وایي، ته هم په هغې رب باندې ایمان لرې چې چا رب څه ورته ټول کائنات پیدا کړو. نن مسلمان دې خبرې پورې راغلی دی چې یاره جي د مسلمانانو ډېر غټ تاریخ دی، محرم میاشت دی غټ تاریخ دی، په دې میاشت کې ډېر ظلم شوی دی، په دې کې دا واقع شوی دا واقع شوی دا واقع. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه بعد یو عمل راته داسې وښیي چې دا نن سبا ما ته داسې کوو د ځان نه لګیا یو چې هغه رایج وي، د ځان نه عملونه موجود دي، هر سړی په نفسي د ځان نه لګیا دی. داسې واقعات مرثیې ویل، جګړې کول، جړاګانې کول، فریاد کول. زه تاسو ته یو خبره وکړم، که یو سړی مړ شي ټیک ده، په ظلم باندې زیاتي باندې اصل د حد درجې ظلم شوی، هغه ستا پلار وي ستا نیکه وي،
ته به لاړ شي په قبر به ورته ډولکي راکېږي، جړاګانې به ورته وکړي، فریادونه به وکړي، سبیلونه به ولګي. نن د مسلمان نه خپل سبق هېر دی چې زما د مستقبل سبق څه شی دی. هر سړی په لوبو ټوکو کې لګېدلی دی، د خپل مقصدي ژوند نه لرې دی، د خپل تاریخ نه خبر نه دی، د خپل بنیاد نه خبر نه دی. الله رب العزت مسلمانان د دنیا ته رالیږلي دي د هدایت دپاره، د رشد دپاره، د بل ښېګړې دپاره. که نه یې منې قرآن کې وګورئ ولتکن منکم، په تاسو کې داسې کسان پکار دي، امتون داسې یو امت، داسې خلک پکار دي یدعون الی الخیر چې خلک خیر طرف ته رابلي. کوم مسلمان نن داسې دی چې خلک خیر طرف ته رابلي؟ څوک ګناه کوي مړه پرېږده، بلا دې ورپسې ته کوي، ودې کوي که نه دې کوي، ستا څه کار دی؟ ولې ستا په قرآن عمل نشته. یدعون الی الخیر، تأمرون بالمعروف، د معروف د خیر خبرې به خلکو ته یا دهاني ورکړې چې ګوره لکه ګوره مسلمان یې، ځان د ګناه نه وساته، دا ته څه چل کوې؟ ځان له ایمان آخرت بربادوي، نور ستا خپله خوښه ده. وتنهون عن المنکر، د بدو نه یې منې کوي. نن سبا وګورو څوک چاته نصیحت کوي، مړه د ده پکې څه مقصد دی؟ څوک چاته خیر ښېګړه لار ښیي، مړه دی اوس وګوره د ځان نه مشهور جوړ کړی دی، یو دوه ټکي زده کړي دي، ځان نه خبرې کوي. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین هدایت رشد په رڼا په هر ځای کې هر مسلمان سره موجود ده، که دا مسلمان د خپل ځای نه خبر. الله رب العزت موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي ان شاء الله العزیز. باقي خبرې به ان شاء الله په دې جمعې ته. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.